سلامونه ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په خیر راغلی پام راړوم تازه وروستۍ او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم نامعلومه وسلوالو په جلال آباد کې دوه طالبان وژلي نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي دي یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 7 بجې نامعلومه وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او 3 ملکیان هم ژوبل شوي دي طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په قلاخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر په لاره کې مین وچاودېد چې له کبله یې ولسوال حمزه او 3 تنه نور ټپیان شول تر اوسه پورې د دې دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی طالبان وایي د کابل په پغمان کې 4 داعشیان ژوندي نیول شوي طالبان وایي تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې 4 غړي ژوندي نیولي دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشهیي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي داعش وسلوالو د دې ادعا په تړاو څه نه دي ویلي په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخې ته راټول شوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلانه یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شوي چې د پاسپورت تقاضا وکړي د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بېنظمۍ مخه ونیسي طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت ویش به د شنبې له ورځې پیل کړي د طالبانو واک ته تر رسېدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي وو تاجکستان وایي سږ افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټه برېښنا صادروو تاجکستان وایي سږ کال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټه برېښنا صادره کړي د تاجک چارواکو په وینا د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان نه $1 ملیون او 100 زره ډالره پوره وړی دی له بلې خوا د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي دا هیواد د برېښنا له درکه له ګاونډیو هیوادونو 2.8 میلیونه ډالره پوره وړی دی تر دې مخکې په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان باید د سپټمبر تر پایه ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالره پور ورکړي افغانستان له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي یونما کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو هرکلی وکړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ طالبان واک ته تر رسېدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نور ټول هیواد کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کې نولې او ویل چې د نجونو لیسې به وروسته له دې چې یوه لایحه یې ترتیب کړه پرانیستل شي په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه کې کښلي دا خبره چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې مثبته نښه ده هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانیستل شي په کندوز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسیون مسؤل مطیع الله روحاني وایي د امنیتي اندېښنو له پای ته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي څخه تر 12 پورې نجونې ښوونځي ته ځي ټول ښوونځي له اوله تر 12 فعال دي نجونې کولی شي ښوونځي ته لاړې شي او زده کړې وکړي په دې برخه کې کومه ستونزه نشته مخلوط صنفونه جلا شوي دي خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي او وروستی ورزشي خبر مو دا چې د افغان کرکټ ملي لوبغاړي د نړیوال شلوریز جام لپاره قطر ته لاړل د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شلوریز جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي له لوبغاړو سره د خدای پامانۍ په مهال وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره روانېږي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي به له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي چې د نړیوال شلوریز جام کوربه دی د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو مننه چې تر دې مهاله را سره وای د نورو تازه مهمو او وروستیو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وختونه